السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. تازه د خوشحالۍ خبر د افغانستان او سریلانکا لوبډلو ترمنځ د 500 ورځې لوبې سیریز ترسره کیږي. دا سیریز به کله ترسره کیږي، د چا په کوربتوب به ترسره کیږي، د دې په اړه پوره معلومات در کوم. ویډیو تر اخره راسره وګورئ. د سریلانکا یوې ورزشي رسنۍ خبر ورکړ چې سریلانکا ښایي د روان کال په جون میاشت کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې سره 500 ورځې لوبې ترسره کړي. که څه هم دغه لوبې په رسمي توګه نه دي پلان سوي، خو سریلانکایي رسنیو خبر ورکړی دی او نیټې هم په ډاګه کړي دي. دوی لیکلي دي چې دغه لوبې به لومړۍ لوبه به د جون په 2مه ترسره سي، 2مه په 4مه او 3مه لوبه به د جون په 9مه نیټه ترسره سي. افغان لوبډله به د 500 ورځې نړیوالو لوبو لپاره په جون میاشت کې سریلانکا ته سفر وکړي. دغه سیریز د سریلانکا په کوربتوب ترسره کیږي. دغه لوبې شاید د 2023 کال نړیوال جام لپاره د سریلانکا د غوراوي پړاو د لوبو وړاندې د سریلانکا په خطراما ښار کې ترسره سي. دا لوبې د نړیوال جام سوپر لیګ لوبې نه دي، ځکه د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د نړیوال جام سوپر لیګ سیالۍ پای ته رسیدلې دي. سریلانکا د نړیوال جام څخه پاتې سوې ده. دا لوبې د ښه چمتووالي په موخه ترسره کیږي، ځکه چې بیا په جون میاشت کې په زیمبابوې کې د نړیوال جام کورلپای یا غوراوي پړاو لوبې ترسره کیږي. نو سریلانکا دا غوره بللې ده چې په دې وخت کې د افغانستان سره هم سیریز ترسره کړي، چې بیا هلته د غوراوي پړاو کې ښې لوبې وکړي. افغان لوبډله په جون میاشت کې ډیره مصروفه ده، ځکه افغانستان په جون میاشت کې د هند او بنگلادیش سره هم د 500 ورځې سیالۍ سیریزونه لري. د هغه سیریزو څخه مخکې د سریلانکا سره هم د 500 ورځې لوبې سیریز کوي. د سریلانکایي رسنیو د خبر په وینا باندې د افغانستان او سریلانکا سیریز د جون په 9 تاریخ باندې پای ته رسیږي. بیا به افغان لوبډله هند ته سفر وکړي، چې هلته به د هند سره د 500 ورځې سیالۍ لوبې ترسره کړي. په هند کې به خپل تمرینات ترسره کړي. د ټیسټ اتلولۍ له پیلوبې څخه وروسته به د جون په 14مه د هند سره لوبې ترسره کړي، چې 15 ورځې به د هند لوبډلې سره افغان لوبډله مصروفه وي. د هند څخه وروسته به بیا د بنگلادیش لوبډلې سره هم په جون میاشت کې 500 ورځې لوبې ترسره کړي.